دخو نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې کله چې سکسان په یو محفل او یو ټولګي کې یوځای شي او په هغه محفل او ناستی کې د الله ذکرونه شي او په ما درود او سلام ونویل شي نو دغه ناسته به دغه کسانو لپاره د محشر په ورځ د وبال ثواب ګرځي اوس د الله خو خدای چې دغه کسان معاف کوي او که سزا ورکوي درود شریف ټول وایي اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه او قدرمنو د پروګرام په دې برخه کې زه اوس خاص کوم د 400 نه راغلي خوږغږي مدحخوان ساجد الله سپتا چراشی او حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته د عقیدت ناتیه پیرزوینه وړاندې کړه چې وصال د دلبر نبی بهار سکړما دا جهان خدای بینګار سکړما چې پکې زما ګل رخ ګل فم نوی پلالا باندې با ډکلالا زار سکړما مستو بیمار سکړما پدایو زړکی خو یو جانان زیږي زړه دردا خوبانو قطار سکړما محمد آمین هم تا بند شدایما دکن عند مهر یانو سنگار سکړما ز محمد آمین هم تا بند شدایما دکن عند مهر یانو سنگار سکړما وچا کچ عشق نوی هغه کې خو ایمان نوی داس انسان خو کافر سم مسلمان نوی داس انسان خو کافر سم مسلمان نوی چا کچ عشق نوی هغه کې خو ایمان نوی داس انسان خو کافر سم مسلمان نوی او ما دې رب ستا پتغ شهید کړل لسان دلبرا او ما دې رب ستا پتغ شهید کړل لسان دلبرا ما دې رب ستا پتغ شهید کړل لسان دلبرا ما شهید کړل لسان دلبرا چې د محشر په سقر وځ کې مې ارمان نوی داس انسان خو کافر سم مسلمان نوی چا کې چې عشق نوی هغه کې خو ایمان نوی داس انسان خو کافر سم مسلمان نوی او خاگ د کوسی د معشقی خو خویه سے شقا خاگ د کوسی د معشقی خو خویه سے شقا او خاگ د کوسی د معشقی نو خو خویه سے شقا خاگ د کوسی د معشقی خو خویه سے
شقا چې د چا خوخ پاس ګل د ګلستان نوي چې د چا خوخ پاس ګل د ګلستان نوي داس انسان خو کافر سم مسلمان نوي چا کې چې عشق نوي هغه کې خو ایمان نوي داس انسان خو کافر سم مسلمان نوي ستا په بهتر جمال قسم خرم زیبا دلبرا او ستا په بهتر جمال قسم خرم زیبا دلبرا ستا په بهتر جمال قسم خرم زیبا دلبرا ستا په بهتر جمال قسم خرم زیبا دلبرا چې دوانو کونو کې بس تا غونت جانان نوي چې دوانو کونو کې بس تا غونت جانان نوي داس انسان خو کافر سم مسلمان نوي چا کې چې عشق نوي هغه کې خو ایمان نوي داس انسان خو کافر سم مسلمان نوي داس انسان خو کافر سم مسلمان نوي چې مخاد نوران دلا خورشیدا مشتاقانا خو یو ساعت دیدن تپریگدا نو در دسترگی غړوم دسترګو تورا د مولا د پار یو قدم پکې دا ستا مثال محبوب ستا په خاطر غواړم خپل مولا متنا مکړنا امیدا ستا په غشدا هجران میں زړه زخم دینو هم سینه میں پہ ہمارے ارے دا د هجران پلوی دریابا یملا وشوینو او د وصال کشته پکمه کنارے دا محمد آمین لائق د وصال ندنو خود کیا ربا تلستا پاسری دا چاکی چی عشق نوی اغ کی خو ایمان نوی داس انسان خوی کافر سم مسلمان نوی داس انسان خوی کافر سم مسلمان نوی سوچ مین پا دلبر نوی محمد امینا او سوچ مین پا دلبر نوی محمد امینا سوچ مین پا دلبر نوی محمد امینا داسنا احلد جوندی پا دا جہان نوی داسنا احلد جوندی پا دا جہان نوی داس انسان خوی کافر سم مسلمان نوی چاکی چی عشق نوی اغ کی خو ایمان نوی داس انسان خوی کافر سم مسلمان نوی داس انسان خوی کافر سم مسلمان نوی